د دې چینې څخه د شپږ تیږو راویستل سخت دي. دا په دې معنا چې د دې چینې اوبه واقعا ډېرې یخې دي. ډېر رسي سیال د پور رسي چاکر د پور رسي یخ اوبو له رسي یو خو خبره دا ده چې امن دی او بل ځای ښکلی ځای دی اوبه یخې دي ورو خلک چاکر له رسي هوا یخه ده. بالاخره د 3 ساعته موټر او 1 ساعت پلي مزل څخه وروسته د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیر زاویې خواجهدر بابا ته راغلی یو. تاسو ته بهتره معلومات دی چې دغه سیمې په ډېر کم وخت کې د سیلالیانو پام ځان ته راړولی او زیات شهرت یې موندلی دی. نو انشاءالله موږ تاسو ته د دغې منطقې کومې ښکلاوې چې دي هغه ښه ځایونه چې دي ټول در ښایو. تر وروستۍ پورې له موږ سره پاتې شئ. وعلیکم سلام په خیر راغلی جوړ تازه خیر خیر صحت د ښه دی کراري ده خیر د غور ته خیر وخت ساعت د ښه تېرېږي کراري ده ظاهره خدای دې ژوندی اوسې. کوچی ماما کلیدونکو ته ځان ور وپېژنئ. نوم مبارک د څه دی؟ نوم حبیب الله خان. د همدې منطقې که نه همدې منطقې یم. کور د چېرته دی؟ کور د زاوا کې زاوا کې. او دلته دا مېږې تا راوستې دي؟ مېږې داسې لږ څه راوو. څنګه چل دی ژوند دې څنګه دی؟ والا ژوند خو الحمدلله ښه داسې خو ښه خوشحاله به لیدونکو تاسو ګورئ چې دغه ورور دا یو شپږ تیږې پوره کوي. 2 3 څلور وروره تیږه اخله ته ټول ریګ جګوي که نه شپږ وروره د ژمي په موسم کې بیا بیخي ډېرې زیاتې یخې دي. نو کېدای شي چې یو 2-3 دانې هم راجګې نه وروره څنګه چل چې تیږې دې راجګولې اوبه یخې دي که نه؟ ډېرې زیاتې یخې اوبه دي. یعنې د ژمي په موسم کې دلته خو بیا لاس دننه کول بیخي دلته 3 تیږې هم نشي راجګېدی. نو قدرمندو لیدونکو دا بالکل واقعیت ده او صحیح خبره ده چې د دې چینې څخه د شپږ تیږو راجګول ډېر سخت کار دی. اوس د اوړي موسم دی، تاسو باور وکړئ دومره ښایسته یخې اوبه دومره ښایسته یخه هوا، نو د ژمي په موسم کې خو دا کار او دغه عملیه اجرا کول بیا بیخي سخته ده. خپلم چکر ته راغلی یم، ورنږدې جنرال یم، چکر ته اوس دلته راغلی یم، ډېر ښایسته آب و هوا ښایسته منظره ځای تاسو هم غواړئ چې دغې ځای ته چکر ووهئ، ماشاءالله دغه ځای ښایسته یخې اوبه او یخه هوا لري، کولی شئ چې دغلته راشئ.
مې رقیب وتل دی د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اوسېدونکی موږ خو چکر ته راغلي یو، نن د جمعې ورځ ده او دغلته راغلي یو چکر. د دې هاشمي چې خو موږ خپل هم ډېر زیات صفت اورېدلی او څو وارې مخکې هم راغلي وو. دلته ماشاءالله ډېره ښایسته هوا ده او شنه ځنګلات دي، اوبه شته دی، بل دلته سوري ډېر دي، هوا یې ډېره یخه ده. املي باغ ته راغلی یو، کوم چې 1500 کاله شاوخوا تاریخي قدامت لري. ملي د باغ په اړه درته دومره ویلی شم چې دا یو تاریخي باغ دی، په دې کې ډېرو خلکو هلې ځلې کړي دي. ملي باغ هغه ځای دی چې دلته سترګې وتړئ، دغه خلک چې تاسو ګورئ هر یو سترګې تړي، او دلته چې دغه څنار تاسو ګورئ 1 2 او 3 د دریم څنار څخه مخکې نشي تللی. نو خلک وایي پخواني خلک او د دې ځای دا کوم چې ځایي خلک دي دوی وایي چې دغه ځای کې پیران دي او په اصطلاح دا ځای دروند دی، هېڅوک نشي کولی چې د دریم څنار څخه مخکې لاړ شي، حتما به کږېږي، یا به ښي لاس ته ځي او یا به چپ لاس ته ځي. تاسو ته ورور وګورئ چې څنګه مخکې ځي. قدرمندو لیدونکو د میمنې د تاریخي بڼ دغه کوم چنارونه چې دي د خلکو په وینا چې د 100 کالو څخه وروسته خپله وراخلي او سوځېږي. د دې په علت او وجه باندې موږ هم نه پوهېږو، خو کوشش کوو تر څو داسې یو کس پیدا کړو چې د دې په اړه ترې معلومات ترلاسه کړو چې ولې سوځېږي. دا چنار تاسو ته خپله ښکاري په ویډیو کې چې یو څه نه څه سوځېدلی دی.
مونږ چې کوم ساحه کې ولاړ یو دا د مایپر سر دی. مایپر هغه ساحه ده چې پلازمینه کابل د مشرقي سره نښلوي. راته ووایه څنګه ستا دوکانداري څنګه ده؟ ماشاءالله ته خو د کابل جلال آباد عمومي لارې په سر باندې یې نو ستاسو مشتریان به زیات وي. والله ښه ده شکر ده الله ناراض واقعا دغلته کار کول ډیره سخته ده او د یوې حلالې مړۍ د پیدا کولو لپاره د ژوند سره لوبې دي. سخت هم ده لږ نه ډېره سخته ده. یعنې زما په یادښت او ما چې کوم لیدلي 18 کسانو پورې دلته مړه شوي شهیدان شوي. په دغه غره ما بیګا حساب وکړ 13 کسه خوړل. 13 کسه 13 کسان مړ دي. ما خپل هم پکې یو ورور مړ ده. دا وطن زخمي و یو پکې مړ شو. او بل دغه کار خو شته پکې نو نوګان موټر یو ګوډ او مات خامخا ده. هغه راغلي دغه مشکلات لرو چې دغه مرګ سره د مو مخه ده نو دغه غرونه تاسو خو وګورئ. دغه د ټول معدن کې ګوره 8 نفره لګیا دي 10 پورې. یو موټر 100 نه 1.5 سلام پیسې موږ نه ګټو انډیواله کار نشته هغه نشته. دغسې مشکلات لرو او که دغه لوړو چارواکو ته د موږ که څوک مرستې کوي هغه کوي دغو ته د توجه وکړي چې لاسونه مې له لاسه ورکړل او ډېر پکې مړه هم شو انډیواله دغو ته توجه وکړي. د هر یو انډیواله کور لري له ساته سره فامیل لري او دغه مشکلات لري نو هغه نه ورته رسېږي. نو که څه مرستې دغو سره دي وکړي نو استاد که راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغلته کار کوي او ته چې کوم مشکلاتو سره مخ شوی ستونزو سره او ستا په نظر که نه څومره کسان به دلته چې دی ځوبل شوي؟ یاره خدای مې دغه دغه سپین جومات چې دی په کونړ ولایت کې ډېر زیات مشهور او نامتو ځای دی ځکه د دې ځای مشهور شیرچای او سمبوسې ډېر زیات نوم لري. English name is Labidaria. My country's name is Afghanistan. Afghanistan, the learning English, the Afghan Inter-Insight Education Academy. Academy is the situation about. زمین تر وسنایم پبلچا زما وطنا ندتا باند سوشي نپرما زما وطنا نپرما زما وطنا. یو خوا د کونړ د اوږده لاره او تر څنګ چې ورسره ترنم وي بیا نو بیخي
کیفیت یې عالي شي. نو درنو لیدونکو روان کده پنځو زامنو مور شي کده پنځو زامنو مور شي زما په مینا فانې در سره وینا وړې وړې سلګې وهم ژړا راځي نا او زما یو توې مې خدای او زما یو توې مې خدای او خدای خو مې شته خو تا یوازې پرېښودما وړې وړې سلګې وهم ژړا راځي نا. ټیکداران څه وایي پیسې درنه غواړي؟ او بس چې کار ونه کړي هغې سپینه ورکړي هغه درکوي چې خپله ګلمکۍ او ګل چاحت کوی تبلیغیان کړل زمونږ ګلکي او ګل مراد دي څه ونه ویل چې خپله ګلمکۍ او ګل چاحت کوی تبلیغیان کړل زمونږ ګلکي او ګل مراد دي څه ونه ویل او خپل رحمان ملک ته یې کلخو زده کړه که نه خپل رحمان ملک ته یې کلخو زده کړه که نه او زمونږ د دوستم په استعداد کې څه ونه ویل او خپل رحمان ملک ته یې کلخو زده کړه که نه او زمونږ د دوستم په استعداد کې څه ونه ویل او دا یو پوښتنه پاتې شوه دا وکړه سنزیه منظور په زنده‌باد او مرداباد کې څه ونه ویل. ډېره مننه ځان له ګرځم ولې مې دې ډېره مننه سومان صاحب. اوس هم ورځو قدرمن ورور غني روخان ته راشي موږ خپل شعر وایو. قدرمن ورور غني روخان قرغې ته راغلی یو. تاسو ته به بهتره معلومه وي چې قرغه د پایتخت کابل مشهور بند دی. خوشحاله اوسئ. که نوم دې راته واخلې چې تر څو لیدونکي دې وپېژني. نوم مې خامار ده د پغمان کابل ولایت پغمان ولسوالۍ د قول بابا نور د کلي اوسېدونکی یم. خامار صاحب دا نوم دې څنګه خامار ټاکلی؟ خدای دې بخښي د موږ نیکه راباندې شیطان و. ډېر ښه. څنګه یې کار روزګار دې څنګه دی؟ شکر ده نو له الله نه راضي پکې. ورځ به څومره مزدوري تاسو کوئ؟ 300 راته پاتې کېږي پکې او 300 خرچه لري. او دا است خپل دی؟ نو دغه څو ورځې پرله پسې ډېر سخت بارانونه وو. د خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم د افغانستان دغه یقین د کونړ لرګی یو خپله یو زړه راښکونکی یو ښایسته او ښکلی لرګی دی چې هر سړی خوښوي او هم قوي دی هم پوست. او راغلی یو جادای میوند ته. نو تاسو په زما لاس کې دغه قالینه ګورئ چې افغاني ساخت دی. قالینای افغانی ما شما که هست هر علمه که از زیر نظر به گفته بزرگوارای ما که هست هر علمه که از یک معجزه خداوندی هست با دست جور میشه. یک آدمایی که مثلا بی سواد هم هست ولیکن این میاره جور میکنه.
تاسو ګورئ چې ماشاءالله موږ د کونړي سیند پر غاړه ولاړ یو او دغه ډیره ښایسته او ښکلې ساحه ده چې زیاتره زموږ هیوادوال دغلته د چکر لپاره راځي. دولت خان دی، دولت ته می سلام دی، قانون زما غلام دی. راشه قومندانه او زما ته تر غلام جوړ شه، دا دولت حاصل کا. لوکس موسم دی، یو سیند غاړه ده او بل خلک هم ماشاءالله الحمدلله الله دې راته ژوندي لري، ډېر ښه خلک لري دا ځای او د ننګرهار ولایت بېسده ولس. تاسو هم څوکۍ ولسوالۍ ته او بیا سپین جومات ته راغلي نو ضرور به مو د زمیندار ماما د هوټل د چایو صفت له خلکو څخه اورېدلی وي. تر څنګ ما سره خپله زمیندار ماما ولاړ دی. نو دا چې دا چای څنګه داسې زیات مشهوره دی او ډېر خوندور دی، علت یې په څه کې دی؟ ماما سره غږېږم. دلته خلک په چکر دی شي نو یو دا خبره ده، بل دا علاقه ښکلې ده، بل خالي شوده دي او چینی او لاچي او تور چای دی. نو په دې خاطر باندې موږ خپل اخلاص هم کوو او انشاءالله اوبه مو پکې نه اچوو نو هیوادوالو ته به ښایسته مې ډېرې زیاتې خرڅېږي او زیاتره زموږ هیوادوال تاسو ګورئ چې راځي دلته او افغاني جامې ترلاسه کوي. د دې ځای څخه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم کابل کې یو او راغلی یو مدینه مارکیټ ته. دا چې دی ټول افغانستان کې جوړیږي، ټول همدغه کابل ولایت کې جوړیږي، نور ولایتونو کې هم جوړیږي، خو دلته څه چې پکار دي همدلته پیدا کېږي. کاروبار ده. بیا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه زموږ او ستاسو د خپل هیواد داخلي تولید ده. تاسو اوس په دې دوکان کې کنه تر ټولو چې ښه جوړ شوی په ښه کیفیت سره کار پکې ډېر شوی
او قیمت بهای کوم یو دی؟ ښه کمیس را سره د ګل بخمل دی چې هغه په کمیسو کې قیمتي ګل بخمل کمیسونه دي، هغه جګ راځي تقریبا تر 18,000 روپیو. ماشاءالله دا څه حال دی، څومره زیات تختونه بیا نه توره پورته شي، بیا سر په رنګ شي، باداره دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي چې زړونه سره ځوانانو سره به غږیږو چې نن یې په دغه ډله ییز واده کې نوملیکنه کړې ده او نن یې واده دی او څومره خوشحاله دي. تر څنګ به بس ولا چې دومره خوښ یم چې 42 د ځمکې نه بره روان یم، ځکه چې الله تعالی دې وله ژوند ډېر عمر ورکړي. الله دې څه ستونزې او مشکلات چې تر اوسه پورې د واده ونه کې؟ بس په دې کارونو چرته کې د روزګارونو چې څومره ګټو هغومره بس دومره ایله کېږي چې ایله کور پې ساتل کېږي. ان شاء الله خپل بم کشو ټول بکشو او زه به پردي کشوم بیا به دې کې یو زوم راځيږي ما موټر بکشي. او چې کوم چارواکي ګیره توره کړله بوشه په دې غږ به یې واورې نن سبا شاید واده به غواړي. څو شېبې ستاسو پر شونډو مسکا راولو او له داسې یو تن سره مرکه وکړو، خبرې اترې وکړو چې څو ډوله اوازونه ایستی شي او څو ډوله پیښې هم کولی شي. چې و د نازوانې زو څه په وایې، دا خو ستا د پلار هوټل نه دی چې ته پکې بریانیانې خورې ذلیله. ځانګړنه ګوره هر څوک نن لري چې د یو چا پر شونډو مسکا راولي، یو چا ته خندا ورکړي، دا د هر چا د وس کار نه دی. نو بریالی اوسئ. راځو دویمه آواز ته. مینه موخه بده جان قربان بچیا سره مزه کا د غونډې زنې خال د دل پر جان سره مزه کا. صاحب راځئ دا به راته ووایئ چې دلته کله مجلسونه وي، مثلا واده اوسي یا دسمل اوسي، له تاسو څخه اکثره خلک غوښتنه کوي چې راځئ او داسې زه خبر شوی یم وایي ته ډېر ښایسته کمنټري هم کولی شي کرکټ. شیرزاد محمدي په سټریک ولاړ دی او په ناسته کې کریم صادق ورسره ملګرتیا کوي. ګورو چې نوموړی بیټسمین په دغه بال باندې څه کوي، چکن بوره د امپایر څخه تېرېږي، بال تر سره کوي، دا ځل د قدمونو استعمال او بال د ننداره چانه په میچ کې د شپږم منډه لپاره بهترین شاټ، واقعا د سټایل وړ شاټ و. ورپسې نو ګولکی استاد دی چې یو ځای کې یو څو بیتونه یې ویلي دي، وایي چې مور پلار باندې یمر د سبحان راغی، د پاینده محمد د غم د مرګنګام راغی. یوسف د ولسوالۍ ته راغلی یو، کلیوال صنعتي او تولیدي شرکت ته. په دغه شرکت کې نو صابون نور کوم څه جوړوي او تولیدوي؟ موږ صابون جوړو، پوډر جوړو، شامپو جوړو، کنجاړه جوړو.
بیا راځي دې ماشین ته دا دې دا کاغذ جوړوي لکه دا د دې نه چې بیا کومه دی نو د دې نه اوس دا تیار کلچې ته جوړېږي یعنې صابون ته اوس د دې نه جوړېږي کلچه کېږي د دې ماشین دا یې ماشین دی دا یې کلچه کوي صابون ټوله مرحله تکمیل شو او بل اخره ترې صابون په لاس راغی لومړی هغه مرحله وه ډېر زیات بیروبار هم دی خلک دغلته راغلي دي او دغه وطنۍ بیا بالخصوص د کابل بولاني زیاته خوښوي راته ووایي چې د کابل بولاني څنګه ډېر مشهوره ده خلک زیات خوښوي دې کې څه کمال دی کابل بولانی دیگه چی میگم تازه تازه پخته میگن مشهورش به می خاطر است با بر رقم طبیعی تا بولانی یک گلاس یک دوغ میخوریم میریم دیگه مردم کابل زیاد خوش داره او خلکو دپاره خم راځي که نه ځکه ارزان هم دی دومره مصرف یې نه راځي خوب است اقتصادی است اقتصادی با مردم تمام میشه دیگه سیر پا میشه دو تا بولانی یک گلاس دوغ سیر کې بولاني څنګه ډېر خلک خوښوي او مشهوره ده بیا خو زحمت ډېر ده زحمت ډېر ده او صفایي ده دا ویژګي ده چې خلک خوند کوي چې مینهوال دي ګندنه ډېر خوښوي که الوګان ډېر الوګان ولې خوري هر بوټی ښکلی دی هر حاصل ښکلی دی هر منظره ښکلی ده هر ولسوالي ښکلی ده سرخ رود ولسوالۍ ته راغلي یو فتح آباد کلي ته تاسو ګورئ چې دلته ماشاءالله شفتالو ډېر ښایسته او ښکلي حاصلات مارکیټینګ پکار د بازار پیدا کول ورته پکار دی که نه د دولت د کوشش وکړي چې دا نور ولا ممالکو ته دا صادر شي دا ډېر ماشاءالله دا چې کی دا خو مکمل شات د شات کله سړی نوی باغ جوړ کړي که نه دغه ونې په څومره وخت کې حاصلاتو ته برابرېږي مثلا ثمرې ته رسېږي دا چې شفتالو ونیسي نو شفتالو ونه چې کېنول شي نو 2 کالو کې 3 کالو کې چې دی دا حاصل ته رسېږي نو ښه حاصل چې دی بیا 4 کال او 5 کال کې نو وروسته بیا ښه حاصل
کوثر اوبړ ته یا واټر پارک یا هم سونا ته. دا راته ووایي چې کله سونا ته درغلې که نه تا د کوم ډنډ څخه ډېر خوند واخیسته ځکه دلته خو مختلف شیان هم دي که نه تا ته پکې کوم شی ډېر ځانګړی او جالبه و؟ جالب خو پکې دا دی چې په ګرمۍ کې ګرمې اوبه دي. که څه هم دلته ډنډونه ډېر زیات دي که نه 2 متري 3 متري 4 متري تا په خپله په کوم یو کې ولامبل او کوم یو ډېر مزهدار و؟ والا خوند خو 2.5 متر کوي او دا 1.5 متر. مختلفو ولسوالیو څخه همدارنګه د ولایت څخه ځوانان دغلته راغلي وو تر څو د نیکمرغه لوی اختر دویمه ورځ دلته په چکر او تفریح باندې تېره کړي. د اختر لومړۍ ورځ خو بس همالته په خپل پلرني کلي کې وو نو قربانۍ اختر و او لومړۍ ورځ خو مو همالته تېره کړه قربانیانې مو کړلې او نن چې د اختر دویمه ورځ ده نو نن چکر ته راووتو تره زامنو سره. په لومړۍ ورځ لغمان ته تللو. لغمان ته اصلا د لغمانې که چکري لاړ شوی؟ نه چکري. غږ دې راته وکړه راژوندی شوم غږ دې راته وکړه راژوندی شوم موره دې اواز مې ولیکلی شو. کله دلته راغلی تا لپاره څه ډېر ځانګړي و تا له چیش څخه ډېر خوند واخیسته؟ والله وروره په اول قدم کې خو خوند او دغه د دې نه واغستو د هوا نه ځکه چې د جلال آباد ګرمۍ ځپلي یو نو کله برق وي کله نه وي چې دلته راشي اول چې بس دغه طبي هوا د چا په وجود ولګېږي نو دی ډېر خوندوره ده. یوې بلې ولسوالۍ ته راغلی یم چېرته چې په زرګونه جریبه ځمکه کې د خټکیو حاصلات شوي دي. ماشاءالله تاسو ګورئ چې ټول پالیز په سره او ښایسته خټکیو پوښل شوی دی. ستا په نظر د څه کال حاصلات ښه وو که د تېر کال ښه وو؟ یاره څه کال به ښه تېر کال نه څه کال ښه. پروسه کال ډېر زیات مرضونه و څه کال الحمدلله گزاره که لږه. د دې حاصلات څو چنده زیات شوي دي. دلته بزګران هم خوشحاله دي ترڅنګ دلته چې کوم کسان کار کوي هغوی هم خوشحاله دي ځکه د دوی لپاره د کار زمینه برابره ده او د بزګرانو ورسره د ژوند چارې جوړې شي. ستاسو بازارونه څنګه دي؟ سوداګر څنګه دي؟ شکر الحمدلله بازارونه خو د سیزن ښه روان دی بس او مالونه مرزانه شوي دي خلکو مخکې به چې کوم مال ته وس نه کېده اوس ورته ښه په دغه سره وس کېږي اخیستلی شي.
راهیسې به د څو روپۍ سودا کړې تر اوسه پورې؟ یاره چې دا کم هم کړي دي او 2 لکه 1.5 لک 3 لکه روپۍ سودا هم کړي. 2 لکه 3 لکه؟ او شکایت کوي کنه او دکانداران چې د اختر د ورځ پر راتګ سره قیمتونه لږ جګوي وي اختیا ده که نه؟ نه دا هېڅ کومه خبره نه ده. مرکز کابل کې یو او راغلی یو د قرغې مشهور بند ته. دایمي دلته اوسېږي که نه چکري راغلی دلته؟ نه زه خپله په جرمني کې اوسېږم خو اوس موقتي راغلی یم دلته بس غواړو چې د خپل وطن نه دیدن وکړو ښکلي ځایو ته لاړ شو تفریح ځایو ته. خالصي کلي یا سیمې ته راغلی یم. رنګ او خوند یې د یو بل څخه ځانګړي دي. 2000 منه به کړي 2 ګاډي چې چلي 2 ګاډي وا 2 مزدي او 1 ډاکسن او باقي دې څومره امید شته څومره به وکړي؟ پام کوه نازک دی چې زما یارو ما به ډېر قدر کوو نه یا قدر کوو نه. کله هم دغه سیند کې اوبه راډېرې شي تاسو بیا په هغې ورځ څه کوئ؟ خدای دې کړي چې دا سیند داسې په هوا روان یې موږ دا ټول ځای نیولی موږ پرې پورې. تاسو به د قوارې او هغه کړنو سره اشنا یاستئ چې هغه ډېر ځانګړي او جالب نمایشونه ترسره کوي. افغان ماشاءالله یو برکت. دا دوم کس دی افغان صاحب درېیم حرکت. نن داسې کوم ډېر خوندور او جالب نمایش دی چې ډېر به په زړه پورې وي؟ په زړه پورې نمایشونه خو دغه تاسو سره موږ مخکې برنامه کې نه وو کړي دغه په پټرولو باندې خولې تاچو بیا هغه لمبه وباسو او ورسره تر څنګ په سینه باندې تیږې ماتو که دا ووایم چې افغان صاحب هغه کوم نمایشات چې ترسره کوي نو هغه د انسان د عقل نه ډېر لرې خبره ده ځکه چې په خېټه باندې په خپل وجود باندې ګاډۍ جګول همدارنګه پاکي خوړل. دغه ځای ډېر زیات شهرت لري چې زموږ زیاتره هېوادوال به یې پېژني او دلته به راغلي. دلته نو فواره ده او خلک لامبي.
چې راغلو اوس هم زړه نه کېږي چې لاړ شو ډېر ښه ځای ښه ماحول بس بیخي ښه هوا ده موږ چې ګورو ټول ښار کې ګرمي زیاته وه خو دلته چې راغلي یو بیخي شی نشته دی موږ خپله هم همداسې سخته زیاته ګرمي هم شوه راغلي وو چې خپرونې څخه به یو پیغام دا هم وي تر څو ځوانانو ته دا پیغام ورسوو چې په سیندونو کې د لامبلو څخه ډډه وکړي چې زموږ د خیاطۍ دکان دی موږ ډیورانو کوڅه کې او ټول ملګري هم راسره دي بل ګرمي ډېره زیاته ده په ښار کې ټول ګڼ ملګري جمعې ورځ د رخصت ورځ ده نو چکر ته راوځي چې مسافر دي هغوی ته موږ د خپل د صفحې د لارې خپل د چینل د لارې هغوی ته به انشاءالله موږ ډېر سفرونه کوو ولایتونو ته به ځو ولسوالیو ته به ځو د چمتلې ښارګوټ ته راغلی یو کنه څوک جاله وباسي څوک سوپ جوړوي څوک شیریخ جوړوي ته خپله دلته څه مسؤلیت لري زه خو دلته سپیشل راغلی یم شیریخ لپاره سپیشل سپیشل راغلی یم کامې نه که چاریکار نه سیریخته درته یم له پېښور له بوډ بازار نه راغلی